هغې څه نه ویل ګونګی وه او ګونګی هم نه وه. هغې څه نه ویل ګونګی وه او ګونګی هم نه وه، داسې حالاتو کې ژوندی وه او ژوندی هم نه وه. نو په دې دور کې ما ځکه ترقي ونه کړه، خبره ټوله د روپۍ وه او روپۍ هم نه وه. نو په دې دور کې ما ځکه ترقي ونه کړه، خبره ټوله د روپۍ وه او روپۍ هم نه وه. د اورېدلو یې بیخي په ما کې توان نه و نو د اورېدلو یې بیخي په ما کې توان نه و نو هغه کیسه منم پردی وه او پردی هم نه وه. فقیر خو لاړو خو بېګاله به خوب څنګه راځي. فقیر خو لاړو فقیر خو لاړو خو بېګاله به خوب څنګه راځي چې په کار یوه روټۍ وه او روټۍ هم نه وه. نه نو جړلی خو یې نه شو د پښتو وطنو، د چا دپاره به موسکی وه او موسکی هم نه وه. یا بېوسی نیازبین د څومره ملامته کړلو، د چا ارمان یوه نتکۍ وه او نتکۍ هم نه وه. ډېر ښه یار نیازبینه، په خدای باور وکړې، ماشاءالله ماشاءالله. دلته څه یاران دوستان هم ناستي، زه به هغوی ته هم دعوت کوم. یا تشریف لږ راوړه یاره او راځه. زه چې دا ملګري به مونږ ځان سره آخري پړاو کې والو. راځئ صاحب ټول راشئ. مونږ اخیستلې به د یو بل نه په پور پیسې، مونږ اخیستلې به د یو بل نه په پور پیسې، باران نه پس په لګېدې زمونږ په کور پیسې. او زما بابا ته د تعلیم د قدر ښه پته وه، زما بابا ته د تعلیم د قدر ښه پته وه، زما قلم له یې ګټلې وې په لور پیسې. او داسې څه شته دی چې په دې بازار خرڅ شوي نه دي، داسې څه شته دی چې په دې بازار خرڅ شوي نه دي. دلته خو خلکو دي اخیستې په مړ رور پیسې. او ما ته د پلار مې د تندي خوله را یاده شوله، ما ته د پلار مې د تندي خوله را یاده شوله چې لوپټې پورې تړلې مې وې مور پیسې. او ستا د ساګانو حفاظت له مې والۍ خرڅې کړې، دا حقیقت شعر دی ښه. ستا د ساګانو حفاظت له مې والۍ خرڅې کړې، چا ظالمانو رانه واخیستې په زور پیسې. مور مې ویل نیازبینه نور دې رانه مخ هېرېږي، کلي ته راشه مړه وسېځه په اور پیسې. ډېره مننه. او که قدمونه مې د ژوند په هره لار ایښي دي، که قدمونه مې د ژوند په هره لار ایښي دي، پردی مزدور یم ما د بل چا په اختیار ایښي دي. او هر چا له هر څه په نصیب پروردګار ایښي دي، هر چا له هر څه په نصیب پروردګار ایښي دي. ما له مې مور د کار جامو کې ستن او تار ایښي دي. او ستا د سینګار د خپل ارمان قیمت په څه وایمه، ستا د سینګار د خپل ارمان قیمت په څه وایمه، څه بې وسي د ستا والی مې په بازار ایښي دي.